دا نو بیا خو زما په نظر چې دا پالیسی به کامیاب نه او د دې هغه مشاورین لکه د خلیلزاد په شکل کې نور نشي کولای چې د کرتاسیابیا فارمولونه په وسطني افغانستان کې پلي شي. ډیره مننه سم. مننه کوم ډاکټر صاحب، ډیره مننه، ډیره ښایسته خبرې دې وکړې. تشکر کوم ستاسو د خبرو پر استناد او بنیاد باندې به زموږ نور ملګري او دوستان چې دلته موږ سره دي هغوی هم خپل نظریات پرې څرګند کاندي. ستاسو نه ډیره مننه کوم، ډیره مننه کوم. د ډاکټر صاحب په هغه د ډاکټر صاحب د خبرو په اساس هغه نتیجه کې داسې ویلی شو چې یعنې ټرمپ د جهان حالاتو ته په کتلو سره په دې نه کامیابېږي چې خودسرانه اعمال وکړي او لکه هغه څنګه چې دی مغرور درېږي او مغرورې خبرې کوي لکه یو د څه ورته فلمي بدماش. دا لوبې نورې شاید په منطقو کې کامیابې نه شي او دی مجبور دی چې د خلکو سره یو ښه تعامل وکړي. ما یو ځای واورېده چې ټرمپ ویلي دي په یو برخه کې چې د طالبانو سره سیاسي تعامل د ټولو په ګټه دی. دا خبره ډیره درنده، ډیره معقوله او ډیره لویه خبره ده. وروسته ډېر سنجش شوې ده. په اوله کې به دا اپلتې ویلې، د هغه عادت دی ډېرې اپلتې وایي، خو د خپل انتخاباتو کې هم ډېرې اپلتې ویلې هر ځای کې. دغه خبره د خولې نه وتې ده، ما چېرته لیدلې، خو بدبختانه ما ونه شو کولی په هغه وخت کې چې دغه خبرې ثبت کړم. په هر صورت باندې دا یوه موضوع ده چې دنیا او یو عده خوشباوره او باش جنګجو افغانان چې دي هغوی هم ورته ډېر خوشحاله دي چې ټرمپ راغی. زه دغه یو شي باندې هېڅ نه پوهېږم، قطعا په دې پوه نه شوم. هر څه مې چې لټه وکړه په لټه کې هم پرې کامیاب شوی نه یم. ډېرو خلکو ما نه دا پوښتنه کړې ده. زما دغه دوستان چې تاسو هستئ، نور ملګري او دوستان چې زموږ شاته دا زموږ خپرونه ګوري او وطن دوسته، وطن پرسته، ملي عناصر د افغانستان دا چې ته نه لرې کې، دا زموږ په وطن کې دا وطن فروشي د کوم ځای نه دومره ډېره شوه. دوی بل چاته خوشحاله دي چې راشي ده ته پاچاهي ونیسي، بېدله یې ورکړي. دا په دې نه شرمېږي. مرګ تاسو ټولو ته ښه دی، خجالت وباسئ، خدای هم کور وران کړه. د خپل ورور په مرګ خوشحاله دی، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې دی په قدرت کې ناست وي او دی بیا همیش دا خلک چې وګوري چشما یکی دیگره کشیدن و پایا یکی دیگره بریدن. دا ته څه کوي؟ تو هم دغه چشم کشیدن دپاره او د پای بریدن دپاره خواري کوې، بل څوک دې راولي. خو په افغانستان کې دی په لومړي ځل باندې کېناستی، 5 میلیونه ډالر یې درته درکړه، بې شرم و بې حیا و او د امریکایانو سره هم قرارداد وکړو چې ته راځه ته یې د هوا نه وهه او زه به یې د ځمکې نه وهم. اوس بیا لګیاستئ، کله په ترکیه کې غونډې کوئ، کله په یو ځای کې، کله په بل ځای کې. خدای هم کور ګډ کړه. که دا وطن ستاسو وطن او تاسو ته ګران وي، خو کښېنئ د خپلو د طالبانو سره، دا خو څه بېګانه خلک نه دي. لاړ شئ ورسره خبرې کوئ، بحث وکئ، یو بل ته قناعت ورکړئ، په یو شکل د اشکالو باندې راضي شي یو د بل سره. او که ته وایې چې ما افغان نیستی مو د افغانستان زما نه دی، نو بیا څه بد کوې چې د افغانستان په حالاتو باندې خبرې کوې؟ بیا دې مخه بنده ده وروره، بیا دې مخه بنده ده. ستا نه بغیر نور ټول افغانان بیا طالبان او ستا په مقابل کې به درېږي. باور دې وشي چې 90 کلن سړی به ستا پسې اسلحه واخلي چې د امریکا دې راولي هلته دې کښېنې یم ولاکه دې ومني. لږ شرم پکار دی تاسو ته. ټول خلک هم په تشویش کې اچولي دي. دننه په مملکت کې ډوډۍ نشته، تعلیم نشته، صحت نشته، بل نشته. په میلیونونو مشکلات په داخل د مملکت کې دي. 1-2 میلیون ورته تاسو ته د بیرون نه جوړوئ. ورته لږ د دنیا تاریخ ولولئ، د دنیا واقعات وګورئ. تاسو بنګلادیش نه وشرمېږئ. تاسو خو ورپورې خاندئ چې دالخور دي، د هغې نه عبرت واخلئ. د دغه پاکستان نه چې ستاسو رقیب او دښمن دی، د دې نه عبرت واخلئ. په تا لوبه کوي پنجابی، ته شرمېږې نه. ډز په تیاره کې کېناستې، ټول 6-7 د پاکستان مخبران بیا په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزیر د لاسبوسۍ دپاره ټول داسې لاین ولاړ وی. او ته اوس راځې ما ته په افغانستان کې بل حکومت جوړوې د امریکا په زور، ولاکه دې جوړ کړه. بدبختو خلکو. په هر صورت دغه خبرو ته زه بیخي زما اعصاب خرابېږي چې زه حیران دې ته یم چې بابا دا وطن دی، دې وطن کې دغسې خلک نه وو پخوا. په دې وطن خلکو سر ورکاوه. تاسو د خیبر په جرګه کې ولیدل، د خیبر په جرګه کې منظور پښتون د یوې پښتنې ښځې سره خبرې کولې او هغه ورته وویل 4 زامن مې په دې لاره کتلي دي، دا یو لرم، دا دې ستا نه قرباني. دغه ته وطن پرستي وایي. ستاسو په میندو کې دغسې یو مور شته؟
چې دا تاسو ووایي طالب سره په جګړه کې مې 3 زامن د منځه تللي یو بل هم پکې د منځه ورکوم دا هم نه لرئ بدبختانو وشرمېږئ دا وطن هم غرق که تمام که څه غواړئ هر یو په بلیونونو ډالر لرئ تاسو خو قدار نیکرونه واغوندئ هغه د بحر په غاړه په دې اوبو کې ګرم پراته اوسئ او همالته څه ورته خپلې چړچې او مزې کوئ پرېږدئ چې دا وطن خلک د خپل د وطن دپاره لاره پیدا کړي بخښنه غواړم دوستانو زما نه دا خبرې اوږدې شوې ډاکټر صاحب تا نه ډېر تشکر کوم مننه کوم تابع صاحب تاسو ته راګرځم هلو تابع صاحب د ما نوبت بل چاته ورکړي وروسته بل چا بیا د ما نوبت شي تمه ده صاحب زه به مې تر خپل موقف جای به مې سم کړم بالکل دا فرمایش به دې ومنم وبرکات صاحب ډېر خواهش کوم هر چې تابع صاحب نشته ډاکټر صاحب احمدزی خو را سره شته دی احمدزی صاحب ستړی مو شي په خیر راغلی سلامونه پروفیسر صاحب نه پوهېږم د ټرمپ د انتخاباتو د ګټلو مبارکي چاته ورکړو ټولوالو ته ورکړو که دغه ته امارت لی ورکړو چا لی ورکړو اوس څه ووایو تا خو د ډاکټر صاحب پښتونیار ټولې خبرې واورېدې ډېرې ښې دې واورېدې او د ډاکټر صاحب پښتونیار نظر ډېر والد او ډېر یو بنیادي تحلیل و د هرې خوا نه په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ د جهان سره د تعاملاتو په لحاظ باندې دا ټول سره راغبر کړ په یو څو دقیقو کې موږ ته وویل ډېرې ښایسته خبرې وې زه غواړم چې ستاسو نظر باندې پوه شم چې ټرمپ به موږ ته ګټه وکړي که موږ له به تاوان رسوي سلام تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته لومړی اول زه باید ووایم د ټرمپ بریا د خپل امریکایانو ته مبارک وي هغه په دې معنا چې دوی په ډېر یو زرګري جنګ سره یو بل په شدید الفاظو ملامتولم او بالاخره په ورین تندي د انتخاباتو نتیجه یا پایله ومنله دغه ملت ته باید سړی تبریک ووایي خبره دا ده چې د امریکا پالیسۍ او اوږدمهاله پالیسۍ ده هغې کې د شپې ورځو حساب نه کېږي هلته حتما هغه د پالیسي میکران په لسیزو فکر کوي د منطقې په سطحه باندې خصوصا بهرني پالیسۍ او د کور دننه پالیسۍ هغه واضح ده چې ټول کار یو رئیس جمهور راسي مسیر ورته مشخص دی ولې بهرني پالیسۍ کې دوی ته یو نسبي صلاحیتونه ورکول شوي دي که چیرې په خپله ټیم سره په هماهنګۍ کوم بعض تغییرات راوړي د هغې جملې نه فرض مثال د افغانستان موضوع وه ګورئ د افغانستان موضوع د بن د کنفرانس په اساس باندې یو حقوقي جنبه درلودله چې هلته د ملګرو ملتونو ملاتړ ځان سره درلوده که څه هم هغه تعرض او هر څه یې بولي هم هلته یو حقوقي هغې درلوده بکاپ یې ځان ته درلود ولې د دوحې تړون او هغه بالاخره د ټرمپ داسې د خپل کمپاین کې ډېره زیاته مطرح کوله چې دا یو ډېر ننګین شرم د امریکا هغه ته ولسته او بالاخره بایدن په دې باندې تورنه اوس ډېره جولانه شکل باندې د افغانستان راووتله او تړون چې په دوحه کې سوی د هغې تړون نه یې سرغړونه وکړه خبره دا ده چې تړون اصلي متن واضح نه دی نه جمهوریت ته واضح و او نه هم امریکایانو ته که تاسو په یاد ولرئ کله چې ښاغلي خلیلزاد صنعت راوغوښته او د تړون په هکله باندې خبرې ترې وضاحت وغوښته هغوی سریع غونډه وکړله تقاضا یې په دې معنا ده چې په تړون کې کېدای شي بعضې موارد وي چې هغه طالبان او د امریکې جانب دواړه په دې کې پوهېږي او د تړون په عملي کېدو کې دلته خطا راغله او دا خطا خپل امریکایانو کړې ده طالبان نه دی کړی اوس کله چې ټرمپ غواړي په دې تړون باندې یا دا موضوع مطرح کړي اول خو دا ووایم چې د ټاکنیز کمپاین تر عملي کېدو پورې دا یو معمول د ټول هېواد کې فرق کوي دا شرط نه ده چې حتما یو کس کمپاین کې څه خبرې یا وعدې کړي هغې ته 100% عملي جنبه ورکړي اما د افغانستان موضوع زه فکر کوم د استراتیژیک له اړخه امریکا ته یو حیاتي حیثیت لري البته دوی غلط محاسبې چې په لومړی کې درلودلې او اوس دوی خپله متوجه شوي چې زموږ پالیسي د منځني ختیځ او بالاخره د افغانستان په چارو کې هغه اشتباه وه یا هغه کسان چې په قدرت کې وو دوی ته غلط معلومات ورکړي زه فکر کوم چې دوی اول خو په کومه اساس سره غواړي چې افغانستان ته بیا حضور ومومي هلته خو د 9/11 د پیښې موضوع رامنځته کړې وه او بالاخره د جهانیانو هغې ځان سره درلوده ملاتړ یې ځان سره درلوده دا ځل په اساس د دوحې د تړون که موږ چیرې استناد وکړو دلته د حقوقي له اړخه د دوحې تړون د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ پورې یو تړون او په درېیم هغې د طالبانو چې په وخت کې د امریکې قوتونه وو فعلا
تړون کې یو هغه سولس دی هغه مثلث د جمهوریت هغه شتون نه لري. بنا دلته هغه تړون فکر کوم نفي ده، په خپل ذات کې نفي ده، او دلته امریکایان هم حقوقي صیغه ځان ته نه رسي، بیا یو پلمه ځان ته جوړه کړي او وایي موږ افغانستان ته لاړ شو. ولی روی هم رفته د 21مه پیړۍ د روابطو پیړۍ ده. موږ ضرورت لرو هیواد د هر لوري سره خپل باید ستراتیژیک تعامل ولري، او امریکا سره د افغانستان ستراتیژیک تعامل هم د موږ په ګټه باندې ده، او دا البته په اساس دی او واضح او مشخص هغه وي لیدلوري وي چې هلته متقابل احترام د دواړو هیوادو افسي. تاسو ګورئ کله چې د امریکای قوتونه له افغانستان راوتل ته په کراتو مراتو اخلي خلیزات او نورو لوړپوړي هم دا ادعا کوله چې دلته موږ د چین له ویرې نه چې چین اقتصاد مخ په ودې باندې وو او د نړۍ خپل منګول باندې رانیوله. یو دلیل دا پیښ کړی، او دوم دلیل فکر کوم چې استخباراتي راپورونه او د روسیې د حملې نه څوکان څنګه بل اخر عملی شو په دې اساس باندې وکړل، او د افغانستان ورته مهم نه تلقي کېده. څنګه هم بیا وایم غلط هغه تفسیر و ده هغه نه له تعاملاتونه. بل موضوع دا ده چې یو تعداد کړی هغه بدنامي کړی چې بیا د امریکا حضور ته ډېر خوشاله دي. زه فکر کوم چې دوی خپل امتحان هم ملت ته ورکړی، هم نړیوالو ته، که چیرې دوی دغه ثبات خپل درلودلی تر ننه به دوی په نړیواله سطح یا نړیواله سټیجو کې خپل هغه حقوقي یا معنوي حضور حفظ کړی وای، چې ټول ورته شا واړول. بله موضوع دا ده چې د افغانستان د آینده موضوع او سرنوشت ده چې طالبان هم دلته ناچاره دي باید ځینو تړونونو ته هغه وکړي، تعامل وکړي چې هغه د مشارکتي حکومت البته هغه څیرې چې پاینه څیرې لکه پخواني ټیکاداران چې له دین او سمت او هغه نه استفاده کوله یا جهاد د نوم نه استفاده کوله، بدون دین هغه متخصصین کادرونه راجم کړي او دا د وطن په خیر باندې د ښځو ونډه ده، او تعامل د نړۍ سره په دې اساس باندې چې جهاد واقع نشو. موږ د افغانستان ولس حق لري چې هم روسیې سره، هم چین سره، هم ایران سره، هم امریکایي، هم اروپایي او عربي هیوادو سره بالمثله تعامل ولري، او په اساس مشخص لیدلورو سره. درېیمه بخې څلورم موضوع چې د سیاسونو ورخطایي ده او په ډېر شتاب سره منډې وکړي او هر لوري ته، او په اخرو کې فکر کوم په امریکا کې هم دوی یو غونډه ترسره کړې وه چې هغې کې ښاغلی غني هم ښاغلی کرزي هم یو وینا درلودله. دا ټول هغه سوځېدلې مرۍ دي چې دوی خپل هغه سیاسي شعور او ظرفیت په تېرو 20 کالو کې په افغانستان خلکو ته او نړیوالو ته وښوده، او دا د هېواد په ګټه او په خیر او فلاح باندې. زه نه غواړم ډېر بحث ته ولاړ شم، چون دوستان حتما دوی هم خپل نظر لري، دوی خبرو ته غوږ نیسم. مننه. مهرباني ډاکټر صاحب، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېر کورونه. کریمزی صاحب تاسو څنګه داسې ستړی او ستومانه راته ښکاري، خو خبرو کې خو به ستړی نه یم انشاءالله. ډاکټر صاحب خبرې دې واورېدې، ډاکټر صاحب پښتونیار خبرې دې واورېدې. بخښنه غواړم ستاسو نظر په دې باندې واورو چې آیا چې د ټرمپ په ریاست جمهورۍ کې د افغانستان لپاره ښه نیتونه او ښې نظریې موجودې دي، او که افغانان باید د ټرمپ سره بل رقم روش غوره کړي. ستاسو څه نظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات د مجلس ګډونوالو ته. دوستانو ډېر یو جامع او علمي تبصره او بحث وکړلو چې یعنې داسې څه دغه پکې نه دی، صرف دغه بعضې الفاظ دي چې لکه ډاکټر صاحب یو دوه موضوعګانو ته اشاره وکړله. ډاکټر صاحب پښتونیار یو د دې ټرمپ د کابینې په ارتباط، او احمدزي صاحب دا د دوحې د تړون موضوع دغه کړله. غواړم دغه لږ داسې راوسپړو، لږ واضح کړو چې دا بحث کوم طرف ته دغه دی.
د امریکا داخلي نظامونه یا د حکومتونه چې پکې تغییر او تبدیل مومي دا بحث دي. یو جمهوریت غوښتونکي دي او دیموکراتان دي. جمهوریت غوښتونکي همیش غواړي چې نړیوال مسایلو کې رول ولوبوي، که هغه اقتصادي دي او که نظامي دي، او دیموکراتان هغوی غواړي چې صرف دغه د چوکاټ دننه بحث ولري. نو دا د ټرمپ بیا راتګ دا داسې موږ او تاسو ته خو داسې دغه بحث معلومیږي چې دا یعنې یو نادر کار وشلو، یو دغه خو نه، دا د یو دغه ځای د استخباراتو هغه د برنامې هغه پروسه همدغسې ډیزاین شوې وه چې یو دورې دپاره به ټرمپ مامور کېږي، بیا به د دغه حکومت ځي د دیموکراتانو به راځي او بیا به ورپسې دوباره دا راځي. که د استخباراتو یا د امریکې دغه واک چې د چا په لاس کې دی چې دا نظامونه تغییروي او تبدیلوي، د دوی دغه میکانیزم ته چې تاسو وګورئ، دوی په نړۍ کې داسې یو نوع بحث روان کړی دی چې د لیبیا او د عراق او د افغانستان او داسې راتېر شه دا نور ملکونه چې موږ او تاسو شاهد د دې دپاره دلته داخل کې داسې یو ډانچه او یو فریم په کار دی چې دغه میشن یا دغه پروژې پې وپالل شي. نو اوس که تاسو د ټرمپ کابینې ته وګورئ، دغه لاندې نور وزارتونه خو لا نه دي دغه شوي تر اوسه پورې، خو په دې معاونینو کې چې دغه ترکیب ته تاسو وګورئ، د جې ډي په نامه باندې د لومړی مرستیال چې کوم دی یو ځوان دی او دا په عراق کې په نظامي چارو کې یعنې هلته مامور پاتې شوی دی. دلته هغه استخباراتو د ټرمپ په دې رهبرۍ کې خپل یو مستقل لاس لري چې دوی په دغه خپل نظامي میشن دا لوی ماموریتونه چې په نړۍ کې دوی دغه کړي دي په لاره اچولي دي، دغه ماموریتونه په تکامل ته ورسوي یا په ادامه ورکړي. نو دغلته خو د ټرمپ هېڅ ډول بحث نشته دی. هغه څه به کېږي چې کوم استخباراتو ټاکلي دي، کوم استخباراتو پلان کړي دي، یا دغه د جې ډي د موقف ده چې سړی ارزونه وکړي. بل د اقتصادي مسایل چې په نړیواله کچه باندې ویویک په نامه باندې د ټرمپ په دې دغه کې رهبرۍ کې یو بل ځوان دی چې هغه ډېر داسې د اقتصاد په نړیوال اقتصاد کې داخل یو کاراکټر دی چې دغه استخبارات پې کولی شي چې هغه د امریکې اقتصادي پالیسي چې د نړۍ سره ده هغه د هغه سړي په دغه باندې وتړي. نو اوس دلته د امریکې داخل کې هغه د نیشنلیزم ماده ډېره زیاته لوړه ده. نو د دې د خاطره اوس که دغه درې رهبري سړی وارزوي، دغه درې رهبرۍ داسې دي چې د ټرمپ خود شخص ټرمپ په وجود باندې داخلي نیشنلیزم پالي، په جې ډي باندې نړیوال نظامي سکتور پالي او په ویویک باندې اقتصادي سکتور پالي. دا خو هغه د استخباراتو راځو د افغانستان موضوع له چې د افغانستان کې به د ټرمپ د کابینې یا د حکومت د راتګ اغېزې څنګه وي. که تاسو یادېږي چې د ټرمپ په تېره اداره کې عمران خان د پاکستان صدر اعظم چې کله امریکې ته سفر لرلو، په هغه سفر کې د ټرمپ د خولې نه د خادم صاحب په قول باندې چې هغه اپلاتو کې یو اپلاته راووتله، ویلې چې دغه 1 میلیون ملت دی او د دغې ختمول ماته د 7 ورځو کار دی، او اول به سم شي که سم نه شلو د ختمولو طریقې د 7 ورځو په طول کې ده. نو هغه خوب یې پوره شلو، هماغه ملت، هماغه 20 کلن جمهوریت، هماغه د 10 میلیونو افغانانو د پاسه چې هغه 1 میلیون قشر مسلط و، هغه د منځه لاړلې، په اردو ختمه شوه، استخبارات ختم شو، مدیریتونه ختم شو، یو دیموکراسي او یو پارلمان که قوي و که ضعیف و که اهل و که نه اهل و، خو یو ډانچه یو فریم مونږ لرلو، هغه فریم د منځه د ټرمپ هغه خوب هغه اپلات یې پوره شوله. اوس راځي د صفر نه بحث شروع کېږي، په هماغه خاوره کې په هماغه ملت باندې د صفر نه اوس سټارټ اخیستل کېږي چې دا اوس وایي چې زه به باګرام نیسم، یعنې باګرام د دوی په لاس کې نه دی. یعنې دا اوس غواړي چې هلته به داسې یو مشروع یو مشترک حکومت چې د ملي ترکیب نه رامنځته شوي هغه به دغه کېږي. یعنې دا ګوره په افغانستان کې اوس بحث د دوی د صفر نه شروع کېږي، خو استخبارات د دې بحث دپاره آمادګي لري، ځکه چې هلته داسې یو قشر یو معذوره ډلې مسلط کړې ده چې هغه مهار ده، هغه کنټرول ده، هغه د کمپیوټر په ژبه باندې هغه پروګرام شوي خلک دي چې د هغوی ته هر نوع پروژه هر نوع پروسه ور وړاندې کوي، هماغسې تطبیقېږي. دغه د ټاپې پروژه چې وه، دا د دغه چې جوړ شول، دا کانال چې جوړ شلو، دا د برېښنا دا لاینونه چې دغه کېږي،
دغه پروژې د امریکایانو د خپل پاور د ارزونې لپاره دغه ځای کې ژوندۍ ساتلي دي چې څه قسم فرمایش ورکړي طالبانو ته هماغسې اجراات کیږي. معنا دا چې هغه خلک پروګرام شوي خلک اوس مسله نو اوس دلته دا زمونږ سیاسي اقشار چې کوم دي دوی د ټرمپ راتګ یا د ادارې د راتګ ارزونه په یو خپل نوعیت کوي، په داسې شکل یې کوي چې ځان ته مایله کوي. اوس که د دوه رئیس جمهورانو د ډلو نه چې مونږ دغه 100 کالو کې تجربه لرو، مونږ دغه دوه ډلې تقریبا داسې شو ویل چې یو د کرزي صاحب محترم ډله ده، یو د ډاکټر صاحب غني محترم ډله ده. اوس دغه ډلې چې دي دا په کل کې دا د ټرمپ راتګ په خپله شیوه تعبیروي چې یعنې زه به راځم، زما ډله به راځي، زما حکومت به بېرته فعاله کېږي، یا ډاکټر غني به بېرته په موقف باندې کینی، یا به محترم کرزی صاحب بېرته په موقف کینی. اوس نو دغه تعبیرات چې دي دا ملت هغه مس ګایډ کوي، غلطو ته سوقوي. حقیقت داسې نه دی. حقیقت داسې دی چې ټرمپ په افغانستان کې د خپلو 3 سکتورونو پالنه کوي. یو د افغانستان خپله د نشنلیزم د افغانستان، لکه ټرمپ چې څنګه خپل ملت ته ارزښت ورکوي، د خپل ملت دپاره سرحدونه غواړي تړي، د غیر قانوني مهاجرین دغه کوي غواړي چې مخ یې ونیسي، دغسې عین اصولو باندې ټرمپ د افغانستان ملت هم باید دغسې یو سروس ولري، یو ارزښت ورته باید قایل شي. دا یو سکتور. دویم سکتور د نظامي دی، هغې دپاره جې ډي نه موږ مطلق اطمیناني یو چې جې ډي به داسې یو حرکت نه کوي چې بیا به دغسې یو تورمخې قشر په دغه مظلوم ملت یا په دغه بارزښته تاریخي ملت باندې مسلطوي. جې ډي به دغه سیمې سره د نظامي ژبه باندې په داسې شکل خبره کوي چې د دغه ځای دغه خپله جغرافیوي موقف، هغه سیاسي ارزښت یا اقتصادي ارزښت دی چې د نړیوالو په منځ کې د افغانستان جغرافیه څه قسمه کوم نوعیت رول لري دا پکې وپالل شي. یعنې په دې معنی زما شخصا زما مطالعه او زما تجربه دا زه خو مطمئن یم چې انشاءالله د ټرمپ راتګ یا د ټرمپ کابینه هم د افغانستان لپاره اقتصادي غښتلتیا ځان سره راوړي او هم نظامي. بله خبره د ګاونډي هیوادونو ده. د ګاونډي هیوادونو کې ټرمپ په خپله یو اقتصادي بحث دی، نو دغه هم د ایران او هم د پاکستان په نړیوال اقتصاد کې دغومره مهم رول نه لري لکه څومره چې په نظامي ګډوډیو کې رول لري. او د ټرمپ دپاره نظامیان نه دي پکار، هغه له اقتصادان، هغه له د کمپیوټر کاران پکار دي، هغه له بزنسمینان پکار دي. او دغه دواړه هیوادونه چې کوم دي په نړیوال اقتصاد کې دوی هیڅ نوع رول نه لري، اقتصادي رول نه لري. دوی په استخباراتي مثلا اوس د نړۍ غټ جنگ په یوکرین او په دغه کې دی، د غزا کې دغه نړیوال جنګ ورته شو ویلی، د دې 2 سپاټونو کې شروع دی. په دې 2 سپاټونو کې چې ته وګوري د پاکستان فیور یا حمایت د اسرائیلو سره، خو هغې باندې تاسو پوهېږئ چې هغوی په طبیعت کې هغه په قانون کې دا ذکر شوي دي چې اسرائیل سره هغوی دغه عقیدوي ایډیالوژیک جګړه لري، د دغه ورسره د ایران ورسره په خپله نظامي جګړه روانه ده. بل په یوکرین په جګړه کې ډېر داسې میزایل او ډرونونه استعمالیږي چې هغه د ایران ساخت دي. نو په دواړو ځایو کې د ایران دغه په جګړه کې دغه رول لري. نو د ټرمپ دغه دواړه دغه نه دي، یعنې په فیور کې نه دي، په طبیعت یې نه دي برابر، هم ایران هم پاکستان. نو که د دغه دواړو مخه د ټرمپ د حکومت یا د ادارې د خوا نه ونیول شي په افغانستان کې، زما په فکر سره چې انشاءالله یو اقتصادي ماحول، یو اقتصادي محیط به رامنځته کېږي. لا تر اوسه پورې خو د ټرمپ کابینه نه ده تعیین شوې، خو د ټرمپ د کابینې د تعینه پورې موږ داسې نه غواړو چې دا زموږ سیاسیین داسې حرکتونه وکړي چې ټرمپ د غچ موقف ته ولاړ شي. ټرمپ باید د افغانستان د حمایت دپاره، ځکه چې په سیمه کې د امریکا مهم دوست دی، ستراتیژیک دوست دی، 20 کاله د نړیوالو په مقابل کې د امریکې جبهه چلولې ده، د چین په مقابل کې، د روس په مقابل کې، د هندوستان په مقابل کې، ایران په مقابل. نو د دې جبهې چلولو پاداش دا نشي کېدلی چې دا د راپاڅېږي افغانستان د بیا اګنور. او دا د ټرمپ څه چې د امریکا او د افغانستان په هغه ستراتیژیکه دوستۍ باندې به یو منفي اغېزه ولري. نو دې د خاطره زما د خپلو مشرانو او سیاسیونو نه دا خواهش دی
چې بحثونه دي په داسې شکل نه کیږي چې منګه دغه د امریکې دغه یو احتمالي دوستي په بدۍ یا په دشمنۍ واړو. نو ډیره مننه، تشکر. کرنجي صاحب ډېر تشکر، ډېر مننه. زه ستاسو دوه خبرو سره رښتیا واقعا طرفدار یم. زه خپله په دې عقیده یم چې د ټرمپ د راتګ سره د افغانستان لپاره نوي فرصتونه مهیا کېدی شي چې هغه به اقتصادي، سیاسي او منطقي فرصتونه وي. ځکه امریکا د ټاپي د پروژې پورې تړلی یو مملکت دی، ډېره سرمایه ګزاري پرې کړې ده او د ټاپي په خاطر باندې افغانستان کې جنګونه ادامه وکړه، امریکایان پکې ووژل شو، اروپایان پکې مړه شو، افغانان پکې ووژل شو. ګمان نه کوم چې ټرمپ به دومره ساده سړی چې د دومره لوی واقعه او د دومره لوی پروژې نه باسي خوشې مفت تېر شي، یا به روس ته وسپاري، یا به چین ته وسپاري، یا به دې ته یو هغې ته. دا هېڅ امکان نه لري. او بل د امریکایانو په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې ډېره ښه تجربه وکړه. که پخواني تاریخ باندې باور نه درلود، خپله تجربه وکړه چې په افغانستان کې اوسېدل، په افغانستان کې جګړه یعنې څه. بایدن په څو ځله په خپلو کانفرانسونو کې ویل چې افغانستان د امپراتورۍ ګورستان دی. دا خبره دوی درک کړې ده چې په زور او په نظامي طاقتونو د افغانستان سره هېڅ ډول جوړښت یا لاره نشي خلاصېدلی غیر د دې نه چې د افغانانو سره دوی یو نیک تعامل وکړي. دا ډېره نیکه خبر ده. کريمجي صاحب تاسو تذکر وکړو چې دا زموږ سیاستمداران باید د سیاست په دې سرخ کې داسې تاو نشي چې امریکا د افغانانو دښمنه او انتقام جوړي ته راودري، بلکې د دوستۍ په خاطر یې باید دا کړي. خو خبره دلته دا ده چې اول خو موږ په افغانستان کې زموږ سیاستمداران چې دي په دې تېرو 40 کلونو کې یو یم سیاستمدار په دې معنا نه و چې دا د دې وطن سیاستمدار نه و، ملي سیاستمدار نه و. د چا لکۍ د امریکا پورې تړلې وه، د چا د ایران پورې تړلې وه، څوک د پاکستان غلام و، څوک د عربو غلام و، څوک د یو ځي غلام و، څوک د بل ځي غلام، څوک د یو تابع، څوک د بل تابع. هېڅ چا د افغانستان په ملت پورې ځانونه نه و تړلي او هېڅ چا د افغانستان د ملت پلوي نه درلوده. اصلا جنګونه په افغانستان کې ټول جبري وو. دا د افغانانو خصلت دی، د افغانانو په وینه کې دی دا شی چې د پردي په مقابل کې هر چېرته چې وي، هر څوک چې وي راپاڅېږي او جګړه کوي او خپل وطن نه پرېږدي د اشغال لپاره. دا چې افغانانو جهاد کړی دی، دا د دې 100 کسانو ګیرورو رهبرانو په دغه لکه اوس یې نومونه نه اخلم، ورکه که ماته اجازه نه راکړي د ټلویزیون، که د بل چا په ټلویزیون کې وم مصاحبې ته یې غوښتم، زه به ډېرې ښې خبرې پرې وکړم. دلته اجازه نه لرم. دا چې ځانونه په دې ملت باندې وتپل، د جهاد رهبران یې کړه، دا یې کړه. دا کله د دې وطن خلکو دوی سره کله د دې وطن پلوي وه. جهاد بیل او د دوی پلوي بیله موضوع. خلک د مجبوریت د دې په خوا باندې روان وو، ځکه دوی سره ټوپک و، دوی سره پیسه وه، ISI ورکول، امریکا ورکول، CIA ورکول، چا ورکول. ملت مجبور و، کم وخت وږی تږی فقیر مجبور او راګیر شوی ملت و، د ټولو خواو نه راګیر و او د خپلې ازادۍ لپاره دی مجبور چې یوه لاره یې لټولې ده. هغه لاره همدا و چې دغه رهبرانو په څېر شو. هر صورت باندې دغه حالت ډېر نازکه دی زما په نظر باندې افغانستان لپاره. زه د کريمجي صاحب خبره ډېره په کلکه تاییدوم. د نورو دوستانو خبرې ټولې همداسې په کلکه د تایید وړ خبرې دي، خو خدای وکړي چې دا خپرونې ته لږ خلک په دقت غوږ کېږدي او واوري. دا خبرې بالکل صحیح دي چې موږ دا یو فرصت نه باید افغانان استفاده وکړي. دا هر څه د حکومت او د هر څه د یو نظام په غاړه باندې اچول دا هم غلط کار دی. دا زه د دې وطن د غړي په حیث باندې، د دې ملت د یو فرد په حیث باندې، دا زما وظیفه څه ده په دې وطن کې. مسؤلیت مو څومره دی، څه شی دی، دا باید موږ پیدا کړو، درک کړو او د خپل اندازه باندې دغه مسؤلیت او دغه د فرضیه چې په ما باندې فرض دی هغه خو وکړو. موږ ټول لاس د ځینې کینې و امارت دی وکړي که نه، ټول لاس د ځینې ناست یو او اشرف غني دی وکړي که نه رئیس جمهور دی، کرزی دی وکړي چې رئیس جمهور دی. دا تا د اشرف غني د کرزي د دې امارت د اصلاح ملاتړ دپاره څه وکړه؟ په موږ هم یو څه فرض دي که نه دي فرض؟ دا خو در باندې فرض دی چې په طالبانو د امارت باندې انتقادونه وکړي. دا خو در باندې فرض دی. موږ خو لګیا یو هره خپرونه کې په انتقاد کوو او انتقادونه زموږ په دشمنانه نه دي. زموږ په دې وطن زړه خوږېږي، په دې ملت هم زړه درد کوي، په دې خلکو هم زړه درد کوي، د دغه امارت په دې خلکو مې زړه درد کوي. بالکل دا رښتیا تاسو ته وایم. خوښ یم چې هره ټاپه په ما لګوئ، ستاسو د لاس خلاص دي، ولګوئ ټاپې. زما پې زړه درد کوي، زما د وطن خلک دي، زړه مې پې په دې درد کوي چې د ټولو خواوو نه په دښمنیو کې راګیر دي. دې سره لاس ورکول پکار دي. دا وطن باید جوړ کړو. چین
روس، امریکا، ایران، پاکستان، منځنۍ اسیا، منځنۍ منځنۍ ختیځ، د ټولو په افغانستان کې لاس شي دي تیل پکې دي. خدای دې وچې کې دا چینې چې سبا را پاسېږي چې په دې ټوله ځمکه کې په یوه چینه کې یو قطره تیل نه وي او نه پکې ګاز. دغسې د خدای وچې کې نو بیا به صلح راشي په جهان کې. غزه د تیلو د دې شیانو د ځمکې په خاطر باندې تکه تکه 40,000 انسانان پکې وژل شو، ماشومان د 2 میاشتو د 6 میاشتو د 8 میاشتو. موږ هېڅ ونه ویل، ټولو موږ خوله پټه نیولې ده چې امریکا به رانه خفه شي، بیا هغه معاشرت CIA ISI راکوي یا استخبارات راکوي، هغه به راباندې قطع شي. ټول لامل چې ستاسو په دا حیات او زندګۍ چې په دغه رقم ژوند کوئ. تابع صاحب ستړی مو شي. سلام اوس خو به انشاءالله چې دغه یې انشاءالله وزستا چوپر کې موسی تشکر کوم. ډېره مننه کوم. انتظار نه دې مننه کوم استاد. د تکالیف مشکلات نه زه پوهېږم. مخکې د تابع صاحب چې تاسو راشم نو زما یو خبره رایاده شوه. دا خبره ما په قراتو په دې خپرونه کې کړې ده. یو ځل بیا کومه د خپلو ټولو محترمو لیدونکو نه یو هیله لرم، یو خواهش نه لرم او یو آرزو نه لرم. هغه دا ده چې لطفا دغه زمونږ د خپرونه خپلو خلکو سره شریکه کړئ، د وطن کې شریک کړئ، دوستانو سره ملګرو ته یې ولیږئ. زه دا قسمخور انسان وایي د هغې نه بد سړی هغه نشته دی چې قسمونه کوي. باور وکړئ، اعتماد وکړئ، اعتبار وکړئ. دا خپرونه د دې وطن او د ملت د ښېګڼې خپرونه ده. نه په دې کې موږ ته کومه اقتصادي ګټه شته، نه پکې موږ ته کومه معنوي ګټه په دې کې بله شته دی، نه ولاکه د چا سره تعهد لرو او نه د چا نه تمه لرو او نه د چا نه ډار لرو. دا یو ولاکه لرو. په صراحت یې وایم، والله بالله د خدای په وحدانیت ته زه قسم کوم د دې ټولو ملګرو په نمایندګۍ باندې چې دغه یو نه لرو. مګر بیا هم راځو دغلته خپلې خبرې کړو. دا تابع صاحب په ډېرو مشکلاتو کې همدا اوس چې تاسو یې ګورئ ما ته معلوم دی چې په کوم تکلیف کې هغه ناست دی. زاده صاحب په څه مشکل کې دی، کریم ځای صاحب څومره تکالیف لري، ډاکټر صاحب پښتونیار په دا سپینه ګیره باندې راځي تاسو سره ناست دی خبرې کوي. دا خو بې وخته خلک نه دي. ډاکټر صاحب پښتونیار چې په دې وخت کې راغلی قرار به خپله کوټه کې کښېني خپله مطالعه به وکړي. زه هم لګیم خپله مطالعه به وکړم یو څه، خو زموږ زړه درد کوي دا وطن باندې او تاسو ټولو باندې. نو تاسو خو هم دومره همکاري وکړئ که نه، چې دا خپرونه خو شریکه کړئ د خلکو سره. دا خو وکړئ. دا خو مشکل نه دی، تاسو اسانه خبره ده. دې کې زموږ نور څه هدف دی، خو اقلا دا زموږ خبرې خلک واوري، خلکو ته ورسېږي. دا زموږ د خپرونه لږه لویه شي، پراخه شي، چې خلک خبرې واوري. دا تاسو ته ښکاره داسې بیخي په وضاحت په صراحت درته ویم. دا څه کسان چې دا زما غوندې خپرونه نشري د دنیا ټول استخبارات ورپسې دي او دا خپرونې ترجمه کېږي او هغه یې ریکارډ کوي، ځان سره یې ساتي. موږ ته نه ډارېږو ولیکي. ما له مې د خپل وطن نه د خپل وطن د خلکو نه ولاکې چې راته ډېر ارزښت لري. زه یقین لرم د افغانستان ټولو ملي ګراهانو ته دا شی همدغسې ثابته شوې ده. په هر صورت باندې هیله مې همدا وه، ارزو مې همدا وه. خدای دې وکړي چې بیا ډېر تکرار نه کړم دا خبره. همدومره مې ارزو وه چې دا خپرونه شیر کړئ، شریکه کړئ، چې خلک یې وګوري او موږ باندې اعتراض وکړئ، په موږ انتقاد وکړئ. کنځا راته مه کوئ، کنځا به راته نه کوئ چې موږ هم پښتانه یو، تاسو هم پښتانه. کنځا راته مه دې لګېږي. نو کنځلو جواب به زه په کنځا وکړم. اما د انتقاد سینه مې دومره پراخه ده ولا لکه جلال آباد. د انتقاد لپاره مې سینه دومره پراخه ده. کورم ودان ډېرو معززو لیدونکو ښاغلو او آغلو ټولو ته د خپرونې په منځ کې هرکلی وایم. تابع صاحب زموږ د خپرونې ډېر پخوانی هغه کلک همکار، سیاسي شنونکی، یو ښه تکړه ژورنالیست، لیکوال او د ډېر وخت نه موږ سره همکاري لري. زه خو ورنه ډېر ممنون یم، ډېر ته تشکر کوم. الله دې ورته خیرونه ورکړي. دا د محبت د وطن سره دی، دا محبت د دې وطن د خلکو سره دی. هغه جمهور د زما نوم شو، هغه ویلي دي وایي چې دا ما لوستي په یو کتاب کې، هغه ویلي وایي هغه کسان چې د وطن پرستۍ دعوا کوي او د وطن خلک پرې ګران نه وي، دروغ وایي. تاسو په دې تله باندې په دې ترازو باندې د دې جملې په ترازو باندې دا وطن کې خلک وتړئ. دا چې وایي چې ما حکومت مشترک ده که څه شی دی هغه غواړم، دا په دې قالب کې راځي. دا خو ما پښتون زبان قطع میکنم. ولکه دې پښتون کم وخت تعالی څه ویلي چې دې زبان قطع کړې، تمام اور لګې دا په ارزه مرزه وایي په دې ټلویزیون کې دا ملت هم دښمنۍ ته واړو. دا په دې قالب کې دی. موږ په دا خبرې نه لرو ورونو.
هر صورت باندې تاسو تابع صاحب منتظر دی زما سوال ته تابع صاحب ستاسو نه زما دومره پوښتنې نشته تاسو په دې حالاتو کې ډېر ښه بیخي وارد یاست یو ژورنالیست په حیث باندې یو لیکوال په حیث ټول حالات هم د اولې ورځې نه څارلي تر ننه پورې دغه یو سوال دی سوال دا دی چې څومره خوشبیني باید او خوشباوري افغانان ولري او که دا به حقیقي او یقیني خبره وي چې په دې عقیدهمند وي ټول چې د ټرمپ د راتګ سره به د افغانستان لپاره خیر ورسېږي او د امریکې او د اسلامي امارت ترمنځ به تعلقات نیک شي او یو ښه سیاسي تعامل به منځته راشي د دې امکان شته سلامونه کور مودان سیمات هم بدن راکړه ګورئ زه فکر کوم چې نه پوتین او نه ډونالد ترامپ بیا هم د افغانستان د ولس له غمه نه مړه دي او نه په فکر کې دي دوی خپل لکه مخکې چې ملګرو اشاره وکړه هغه پالیسیانې چې دوی جوړوي خپلو ګټو په کتو سره دوی قدم د ارز اندام کوي او خپل ګټې پیدا کوي دا اوس راڅرخي په موږ باندې او د موږ په سیاسونو باندې او هغه چا سره چې توپ په ولکه کې ده چې دوی ځان څنګه عیار کړي ځان څنګه برابر کړي تر څو نه جغرافیه له لاسه لاړه شي او نه په ولس ځانمن شي لکه په 15 کلو کې چې موږ دونه ناخواله جګړه ولیده چې دا اوس هم تاسو فکر کړی دغه په ډېرې وړې سوژو څخه دغه د نیابتي ډلو څخه کار واخیسته چې قومي مسایل د ټاپې وهل یا په بل باندې دغه درد ایجاد کړی ده کرکه رامنځته کړې ده چې د دې جوړېدل د دې بیرته یو ځای کول شي کول دي لکه پخوا غوندې دا ډېر یو وخت ضرورت لري دا په دې باید فلمونه جوړ شي په دې کتابونه ولیکل شي په دې شعر ولیکل شي په دې حتی منبر او محراب چې موږ تاسو ډېر احترام ورته لرو لغه څخه کاټه پورته شي چې دغه د یوې کلمې ورونه دي د یوه جغرافي خلک دي دا سره خپلوان و تربونه و ګوره دلته ډېر غټ کار شوی ده دا ټول یو له بل څخه کرکه لري نو ښه به دا وي چې دغو ټولو مسایلو ته په کتو سره په رښتینې توګه هغه خلک چې د افغانستان سیاسیون دي هغو واکمن ځان بولي هغو ځانونه یو څه بولي یعنې په خلو کې لواب شته د دې خبرو په جب کې پیسې شته د اقتصاد په لحاظ او په مټه کې زور شته نو هغه کسان باید په رښتینې توګه د 15 کلن دورې څخه باید یو شی زده کړي دغه خلکو ته رښتینی شعار په خوله کې ورکړي او خلک راوبوري په وټه غري سره ټول کړي دغه خبرې زه فکر کوم چې زه خراسان غواړم زه دغه ترمینالوژي باندې چې کله په کراتو قرباني تر وخت سلسله او باجی تر وخت صفات شل کلن دور د جمهوریت کې له دوړ ولس مشرانو ته په دې نامو باندې چې دا له بعد مرغ یو تاریخ حقیقت د موږ جغرافیو نو خبر دا وي چې دغه ټول مسایل ته دوی پوښي چې دغه جغرافیه چې اوس ویشل شوې ده په دغه نامه د شپږ سرحدونه چې موږ له لوري د شپږ هیوادونو سره او په دغه نفوذ باندې او په دغه نامه باندې دغه پایتخت ده په دغه نامه دنیا منلې ده دا که موږ هغه هیوادونه نه یې لکه چین یا لکه هندوستان چې اوس د دنیا لومړی یا دوم اقتصادي په ولکه کې دی یا لکه جرمنان چې ځان وروسته د فرانسویانو له جګړې څخه جوړ کړل یو څوک دی په سیمه کې سره لدی چې د اوبو او هوایي خطوط د امریکایانو په والکاو دی غیز لاندې دي فقط خپل هیواد د خولس په خاطر باندې ځان نه خوري نه غواړي چې ځان په جګړه کې په ناخوالو کې ځان درګیر کړي نو دغه ټول هغه مسایل ته باید افغانان ځیر سي دغه حقایق باید ومني او دغه سوژې یا دغه پوچ شعارونه چې وکارول شول بعد مرغه په 15 کلو کې دغه تکشات زه فکر کوم موږ به یو انساني جوړښت ولرو انساني ژوند په خطه کې ولرو او بل شي موږ ته 13 ورځې ما یو مجلس واوري د روسانو ځکه ما روسیا کې تحصیل کړی د پروشي ژبه باندې پوهېږم نو یو کس په نامه د واسیل ویش فکر کوم تر دا 15 شپېتو تر اویا عمر یې درلود د پروفیسوري درلودله د افغانستان پاک د دوی د مجلس درلود د دې چې اشاره وکړه چې موږ دوه هیواد د موږ په تحت الحمایت دي ترکمنستان ازبکستان یاد کړ دا موږ د لاسه تقریبا ورکړي دي دوی ډېر سر کوروي امریکایانو سره او تاجکستان ته موږ یو نسخه ورکړې وله چې امریکایان دا ځلې له افغانستان له سیاسیونو سره نږدې کیږي او بیا راوړاندې کیږي نو د مستعمري او بخې د تجزیه طلبۍ مسله باید ډیره کلکه شي او تاجکستان باید د مسله کې باید خلاص لاس ولري چې تاسو فکر کړئ 13 ورځ تاجکستان هم ګوتڅنډنې غیر مستقیم هم دغه کسانو ته چې په لکه امرالله صالح او د ځینې نور کسان دي دوی ټکړي دي چې تاسو حق نه لري نور په تاجکستان کې د طالبانو په ضد شعار ورکړي حتی د غوي او ډیپلوماټ په خپل خاور کې منلای ده دغه مسایل دي چې فکر کوم چې په سیاست کې په لوبه کې موږ ځای پیدا کوو موږ ډیر څه لاس سره ورلې سو کومه هغه خانه بابولال باندې سر څو شعار ورکو لکه د توري مسله چې ولنن جنگ د ټکنالوژي ده نن تور او آس او دا مسایل له بعد مرغه نه چلیږي او
بازار نه لري. نن به د تا په کوپړۍ کې یو شی وي لکه مخکې مې اشاره وکړه، بیا نه غواړم تکرار کړم، ټکنالوژي سره به ته باید برابري ولري. او بل مې یو شی بل غوښتل اضافه کړم، همدغه په شل کلن دور د جمهوریت کې یو بل بحث کې ما هم لیدلی چې ځکه اوس د ټرمپ بریالیتوب بیا ځلې دوام ځل په ولسمشرۍ ته ښه داسې یاده سي. ګورې په دا 20 کاله د جمهوریت کې همدغه رسنیو دغو ټولو لابیګري طالبانو ته غیر مستقیم او مستقیم وکړه. دوی همدغه حکومت له پو وغورځاوه. دوی د فساد، د تعصب، د غصب، د رشوت د ټولو لپاره همدغه کسانو چې تلویزیونونو کې واک درلوده، تلویزیونونو دوی په ولکه کې ول، او کسانو چې ګردي میزونه جوړول، دوی قصدا همدغه مریض په تعصب ککړ هغه غله کسان راغوښتل له خلکو څخه قرباني واخیستله، مخشویې یې وکړلې. کرکه یې دومره ډېره کړه چې اوس دا کرکه موږ ترمیمولی نه شو، جوړولی سره له دې چې تاسې د هغه وطن سپین ږیري موږ تاسې ښیښۍ لرو، یو بل ته ملورانې ورکړي، یو د بل ملورانې کړي دي، دوستۍ دي، بېرته د یوې کلمې ورونه یې په دا شعارو باندې د هر یو د مجاهدینو له بعده مرغه دا د بیرغ په سر نشته و چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما د دغه آیات شریف هیڅ ترک په افغانستان کې هغه تعبیر ما ونه لیده، حتی په خوب کې مې ولکه لیدلی دوی یو له بل څخه کرکه کوي. او دا اوس بیا ځلې لابیګري دوی امریکایانو ته کوي، د ټرمپ په نامه باندې خپلې جغرافیې خلک دوی ډنګروي، سره له دې چې ټرمپ یو احساساتي سیاستمدار ده. لکه مخکې چې کریمجي صاحب اشاره وکړله، دوی خپل پالیسي ستراتیژي ته په کتو قدم دي. هغوی د افغانستان په فکر کې دي نه ته به ځان پیدا کوې، ته درېیم کټګورۍ کې هېواد یې، ته ځپل سوی. دا اوس که دغه د طالبانو ته دا وسلې دا توپک دا موټرې چې ورکړي دي، که دا اوس بې کارتوسه کېږي، دا اوس که دا خرابي دا توکو ته جوړوي، موږ مجبور یو دغه د موږ نظامي اړخ نه دا اوس هر څه د امریکایانو له سیستم سره تړلي دي. موږ مجبور اړ چې امریکایان په تر شا ولرو تر څو د موږ جغرافیه جوړه شي. دا په دې معنا نه ده چې دا د غلامۍ یا د بې غیرتۍ دلالت کوي، نه، دا په دنیا کې معمول ده. ډېری هېوادونه دي چې جوړ نه دي، هغو له پرمختللي هېوادونو څخه ګټه پورته کوي. چې ښه بېلګه یې موږ تاسې په ګاونډ کې چین یادولی چې همدا ما خپل خلک ولېږل له انګلستان څخه له اروپا څخه هغه زده کړل، صنعت یې ترې زده کړه، بېرته راغله په چین کې هغه عملي کړل چې تر څو چین په پښو ودرېږي. نن چین لومړی خبر کوي په ټوله دنیا کې په سیاست کې دوی مطرح دي او خبرې اورېدل کېږي. او بل مې غوښتل دغه لیوني پوچسرې خبریالان یا په تش په نامه مدني فعالان چې ښې بېلګې زه د نجفي زاده کورنۍ یادولی شم چې د ده پلار رئیس معدن و صنایع د میدان وردک واده. ما په صفحه کې د فیسبوک میم شته، د ایکس میم شته، که گزارش ما پې جوړ کړی چې پلار یې په $40,000 اختلاس گیر راغی. نن دی د افغانستان په سرنوشت لوبې کوي. دا باید نړیوال واوري چې دا له کورنۍ نه دا متعصبه دي، دا غله دي. همدغه د ده کورنۍ غړي یې خورې ښځې پیداري امور کې قطعا هم ده، چون چې ولسمشر فکر کوم حمدالله محب دا کار وکړ چې خوله یې وربند نه کړله چې نور د دولت په ضد تاسې ډېر مه غږېږئ، ځکه چې هغه پالیسي الترایج وله. زه فکر کوم چې دغه شیانو ته که موږ شانه کړو او افغانستان ونه منو او په دې پوه نه سو چې موږ د یوې جغرافیې خلک یو، هیڅ امکان نه لري د اوس لپاره تجزیه، هیڅ امکان نه لري د اوس لپاره قومونو ویشل. او دغه له بده مرغه ده چې پښتانه په واک کې راځي. دا غټ تعریفونه لري دغه ته. دوی پوهېږي، دوی سیاستون پوهېږي چې دغه جغرافیه ویشل سوې ده په دوو برخو باندې. او داسې ګورې که تاسې په یاد وي خبرې وبکې د اشکرف ګډوال سره تسلسل راښکلا د برژنف چې کله کارمل په واک کې دوی خپلو کې ویلي چې موږ خطا وکړله چې موږ کارمل راسته راوست، ځکه د جغرافیې هویت موږ له خطر سره مخ کړ. دوی یو سلطیات درجې تغییر د جهاد وکړ، ډاکټر نجیب ولسمشر کړ، ځکه دوی په تعریف دغه جغرافیې په دل سره لدی چې حزب وطن یو واحد حزب و. اما دوی په دغه تعریف ډېر وروسته پوه شول او دوی په هغه کې ضربه هم اقتصادي لیدلې او هم ډیپلوماسي. نو دا هغه حقایق د جغرافیې دي، دغه ته باید دوی غاړه کېږدي، باید غاړه غړی سو، په دغه مسله باندې سره راټول سو. دا بې ځایه شعارونه، بې ځایه مخشویې او بې ځایه ګوتڅنډنې زه فکر کوم دا خپله موږ زوبلوي، موږ خپله د چالانو له کاروان څخه پاتې کوي. نو ښه به دا وي چې هم دین راشکه خدشهداره نه شي. زه په دې نه ډېر کلک ډارېږم، ځکه چې په اروپا کې همدغه چې د خلکو په منځ کې چې اختلافات را پیدا شول، مذاهب ډېر شول، ډېر په اسانه توګه دین آتشاته کړ او دوی ټول اروپا دا اوس سیکولر ده، په دین څوک باور نه لري. زه فکر کوم چې د موږ له جغرافیې څخه به خلک کار واخلي، استفاده به ترې وکړي، خلک به د موږ مړه شي او حتی د دین به بدنامي به د موږ په غاړه وي، حتی دین به هم خدشهداره شي. ډېره مننه چې ما ته وخت راکړی. جاوید صاحب تشکر کوم، کور دې ودان، ډېرې ښایسته خبرې. دا ما ته ډېره جالبه وه چې د نجفي پلار په $100,000 رشوت کې ګیر شوی دی. موږ پرې لا تر اوسه لا خبر نه یو. اوس هغه د نجفي صاحب ښاغلی زوی
د افغانستان سرنوشت ټاکي د طلوع او د ایران په همکارۍ باندې تعصب کوم تعصب یو لټه قصه مې رایاده شوه د همدې خبرو په باب دا فقط پرون او بله ورځ واقع شوې ده زما په شخصي تعلقاتو کې یو چا راته په فیسبوک کې میسج وکړ چې قطعا نه پېژنم چې څوک دی خو ما سره ملګری نو ده راته وویل چې دوه واړه ماشومان لرم سپین سرې مور مې ده او ښځه مې ده او قسم یې کړی چې بېګا ته زه اوړه په کور کې نه اوړه لرم نه غوړي لرم چې زه مې دې ماشوم ته ډوډۍ ورکړم ما سره کومک زما څه په وس کې یو په یو ذریعه مې ورسره څه کومک وکړه زما اوس خبره په دې قصه کې دا ده چې دا زه پښتون یم او زه په داسې یو حالت کې یم په هر نوم په هر عنوان هر پښتون چې ما ته راشي او راته ووایي چې راځه چې زه دا د شمال خلک ټکو او دا زموږ نه دي په کار او د دې وطن نه باید وبخښو نو زه به ورته ووایم چې اول ډوډۍ راکړه زما ډوډۍ په کار ده ما جګړې ته مه وړه دا په فرانسه کې ناست دي د نجونو سره دوه جنکۍ شاته ناست دي درې ورسره خوا کې ناست دي شراب و بوتل په آشپزخانه کې په میز باندې ایښی دی ما انقلاب میکنیم ما فلانی میکنیم ما بیستانی میکنیم تو غلا شه کابل ته یو ځل تو غلا شه افغانستان ته جنګ ته ما دا چکر ته راشه که تا خپله توبه ونه ویسته د دې خپلو ټولو خبرو نه بیا زما په مخ باندې هر څه چې وایي ووایه ته چې د دې وطن د خلکو حالات وګورې نو ته به پوه شې چې یاره دا جنګ خو غلطه خبر دی چې زه ورپورې کلک نښتی یم ځان وتلی انقلابیانو ځانونه وتلی دا تاسو دې شیونه ټول لرئ که نه لرئ په ترازو کې خپل ځان وګورئ دا وطن مه بربادوئ مه یې تباه کوئ والله او بالله که یې تجزیه کوئ او په خدای که خو پکې ته نور نه پادشاه شي نه وزیر شو نه سلطان شي ولاکه یې شي او په زور یې ولاکه ونیسئ دا هم واوره د امریکې چې 800 بلیونو ډالرو اسلحه په افغانستان کې خوشه کړې ده ورونه ځانونه پوه کوي دا د یو قرارداد جزو دا شی امریکا دومره خره نه ده چې 800 بلیونو ډالرو اسلحه په یو مملکت کې خوشي کې وتښتي ولې څه خبره وه چې وتښتي دا د یو قرارداد جز و ځان په خبره پوه کوي طالب څوک نه وړي د منځه دا به همدلته ناست دي او ستا په خاطر خو د سر هم نه وړي روغه وکړئ یو د بل سره دا وطن دپاره یو څه وکړي چې خلک د ولږې نه خلاص شي څومره فقر څومره بېدانشي او ناپوهي به په دې وطن کې باور وکړئ 15 کاله نور چې دغه حالت په همدې شکل دوام وکړي والله بالله که ته په افغانستان کې ډاکټر پیدا کړي پخواني حکیمان هم ټول مړه شوي دي ګلقند جوشاندې هم نور څوک نه جوړي چې ته به پېښه شي پیسې هم نه لري چې پاکستان او ایران ته تداوۍ لپاره لاړ شي او واجب القتل چې وایي 15 کاله وروسته ټول واجب القتل دي واجب المرګ دي قتل مات راځه صاحب ستړی مو شي ستړی مه شي دغه ولاکه پوهېږم زه په کم مود کې یم نن خو د دې خلکو د خبرو د شیانو ډېر دغه کړی ما څه ورته وایي نه حق په جانب یې دردونکي ده موږ ډېره خوله پټه ونیوله او د خدای په خاطر باندې ما بله ورځ دلته یو دغه لیدو یو کلیپ مې لیدو یو څوک پکې دی وایي چې ما خراسان یاستیم ما خراسان میخواهیم وایم دفعه افغانستان ته دشتم او بیایه همې هر کس که پښتو وګویه دا خپله ګوته او دا لاس ګورې دا خپله لاس یې دې ژبې ته ویوړو داسې خپله ژبه ونیوله وایي زبانش از همې القش میبریم ما ورته کاته هم مې ورته وخندل هم مې ورته غوسه راغله چې که تا زما سپي ته دا ځل بد وکاته نو زه به نه افغان یم نه به پښتون یم نه به یهود یم هېڅ به انسان نه یم نو زه به یو حیوان یم دې حد ته دې را رسولې ده خبره خو شرم وکړئ بابا پلار دې دې وطن کې زما سره یو ځای ژوند کړی دی زما د پلار سره نیکه دې زما د نیکه سره یو ځای ژوند کړی دی غور نیکه دې زما د غور نیکه سره یو ځای ژوند کړی دی ته الفاظ مې د خولې نه غلط راونوځي ته مې د چا زوی یې خیر ته ته دغسې خبرې کوې دا خو د مړو وطن نه دی او نه دا مړه دي دا کاکا دا ګز دا میدان راځئ بسم الله راځئ صاحب ستړی مه شي ستړی مه شي نننۍ خپرونه بیخي دغه ده لږه بل قسم شوه په هر صورت باندې ما د خپل زړه درد ځان نشم کنټرولولی پرې نشم کنټرولولی او زه خپل ځان حق په جانب ګڼم
په هر صورت باندې عزیز صاحب هغه زموږ د ټولو خبرې واورېدې راځه چې دا نتیجه ګیري او دا چاڼې په تا باندې وکړو او ته را چاڼ کړه دا خپل نظریات دې پرې راووایه درته د زموږ د ملګرو دوستانو عزیزانو په خبرو باندې خپل نظریات کولی شو چې څرګند کړي بیخي ازادانه سلامونه نیکی هیلې قدرمن خادم صاحب تاسو ته د ساروان پروګرام ټولو ګډونوالو ته خصوصا ډاکټر صاحب پښتونیار ته چې ډېرې مودې وروسته خبر وم چې ناروغه ده ما په یوې هغه کې په ساروان پروګرام کې مې دغه پوښتنه وکړله دا چې ډېر خوشحاله شوم چې دی راغلی دی او بل هم کریمزی صاحب چې تصادف یې کړی و موټر سره یې ټکر کړی و هغه هم صحت ښه ده او انجینر صاحب هم ډېرې مودې وروسته ولیدلو داسې چل ده چې د ټولو دوستانو د خبرو په تایید سره د دوی ټولو هغه سوچه زړونه دي سوچه خبرې کوي زړه د وطن دپاره ډک ده مګر زما نظر دلته یو څه فرق کوي یو سړی که یو جرم وکړي 8 کاله 10 کاله 10 میاشتې 20 میاشتې زندان تیروي او د زندان نه خوشي کېږي بیرته زندان خپل ژوند کوي مګر موږ د همدغو نړیوالو لخوا او د نن په هیواد کې د همدغو سپږو ورږو لخوا چې د پردیو استخباراتو غړي دي تر نن ورځې پورې زنداني یو زه خپلې خبرې خلاصې کوم او غواړم چې دا ملت ورته متوجه شي زه نه پوهېږم چې دا ټولو قومونو خپل اقوامو دپاره کار وکړو ولې دا پښتون نشي کولی خپل قوم لپاره کار وکړي ولې پښتون نشي کولی خپل ژبې لپاره کار وکړي ولې پښتون نشي کولی چې یووالی په افغانستان کې راولي ولې پښتون دومره وده ده چې پردي مهاجر ګلابیان راځي د پردیو په مټو په زور باندې په دې هیواد کې پر دوی باندې حکومت کوي موږ تر نن ورځې پورې استقلالیت نه لرو افغانستان ته خادم صاحب یوه نوې نسخه پکار ده موږ باید د خپل ځان لپاره کار وکړو نه د پردیو لپاره د رولانډ ریګن نه نیولې تر جیمی کارتر بوش جورج ډبلیو بوش کلینټن اوباما او پسې راشه همدغه بایدن او ټرمپ دغو ټولو افغانستان ته د زړه د اخلاصه کار نه ده کړی د خپلو سیاسي اهدافو لپاره دا هیواد دا ولس تباه او برباد کړی ده زه په دغو باندې هیڅ باور نه لرم او نه غواړم چې په ټرمپ باندې چې یو لوی درواغجن سیاستمدار ده خپله وخت ضایع کړم او خپله انرژي ورباندې ضایع کړم هغه وخت به دغه افغانانو دپاره خصوصا ماته د منلو وړ وي چې هغه د افغانستان په هکله خپله سیاسي خاتمه شي او ستراتیژي اعلان کړي په همدې امریکا کې یو پروګرام د سجي په نامه یادوي دا 3 ورځې هغه ورځ نه چې ټرمپ کاندید شوی ده هر ورځ دا پروګرام لري فکر وکړه چې ټرمپ د دې ورور ده یا د دې داسې ده چې بیخي د زړه ساری ده او یو شمېر هماغه د دې هغه د ټرمپ دپاره یوه ورځ د افغانستان د ملي یووالي ملي وحدت لپاره خبرې نه دي کړي موږ خپله ټول انرژي په پردیو هیوادو پردیو یرغلګرو باندې ضایع کړې ده او خپلو اقوامو ته مو خپلو قومونو دپاره مو ضایع کړې نه ده چې موږ وطن کې څه کار وکړو همدغو امریکایانو افغانستان د خاورې سره سم کړی دی تر څو دا ستر ملت پښتون دا زما خبره واضح ده خدای وکړي چې هر څوک هره ټاپه راباندې لګي راباندې ودې لګي تر څو دا ملت دا وده ملت پښتون دا راپاڅي نه راپاڅي او دا د ټولې نړۍ ته خپل ځان ښکاره نه کړي لکه همدغه منظور پښتون په 2013 کال کې راپورته شو په اسلام آباد کې غونډه جوړه کړه په 6 کالو کې 23 کلن ځوان د کوزي پښتونخوا ټول پښتانه سره یو ځای کړل غونډه ته 15,000 نفر راغوښتي 1,250,000 نفر 2,50,000 کسونه نفر غونډه ته راغلل حاضر شول او ټول نړیوالو هم د یو پیژندلو ملګرو ملتونو د خبره ما کړې ده همدغه پاکستان باندې غږ وکړل چې ته باید دغه غونډه ته اجازه ورکړي
اوس موږ ته د شرم او د تعصب ځای نه ده. شهباز شریف زی په عربستان سعودي کې د اسلامي هیوادو په غونډه کې د عربستان سعودي په سټیج کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. موږ ولې نور د خپل عمر په دې باندې ضایع کوو چې چا څه وکړل موږ ته، چا څه وکړل موږ ته؟ موږ باید په خپل نور راپاتو د دغه هیواد راتلونکي لپاره کار وکړو. تاسو وګورئ رونسان دا یوه لاتینه کلمه ده چې معنا یې چې تاسو ترجمه کوي په دې معنا ده چې د انسان پیدایښت. 1000 کاله په اروپا کې هغه نه وروسته په 300 کالو کې هلته د انسان په نامه باندې انسان حاکمیت ترلاسه کړی. عیسوي دغه صلیبي جګړو ته د پایلې ټکی کېښودلو. زموږ په هیواد کې دومره پاملرنه، موږ ټول مسلمانان یو، 1400 کاله کېږي چې موږ مسلمانان یو. زه خو دا د اوس دغو ځوانانو چې په طالبانو کې دي که په مجاهدینو کې کار چا کې چې دي، دوی دغه تمام مکاتبو دروازې بندې کړي دي. تا په خپله مو وویل نو موږ به دغه 15 کاله وروسته دغه ولس او دغه هیواد به څه بدبختۍ سره مخامخ کړي. دا خو یوه ډله ده، مجاهد یوه ډله وه. دا څه نظامونه چې په دې 15 کالو کې په افغانستان کې واک ته راغلل، دا خو د ولس په وسیله په ټاکنو کې واک ته نه راغلی. تمام ستاسو خبري رسنۍ کې وګورئ، پرون مې د ښاغلي اشرف غني ورور خبرې واورېدلې چې هغه وویل چې محب الله محب ټولو قمندانانو ته، جنرالانو ته غږ ورباندې وکړو چې طالبان ته تسلیم شي. دا خو ټوله موږ باید اوس عملا میدان ته راوځو، عملا لاس په کار شو، دا د نیوکو د ټولو مسایلو لاس په کار شو. هغه څوک چې واقعا د ملت ته، د هیواد ته، د وطن ته، د دغه راتلونکي نسل ته ژمن دي، ملي ګټو ته ژمن دي. هر چا چې د افغانستان په ملي مسایلو باندې، ملي ګټو ته، ملي ویاړلو ته خیانت کړی، هغه خاین ده. خاین پاتې کېږي د افغانستان په تاریخ کې به هغه خاین. موږ تمام ورځ اوس دغه خبري رسنۍ کې تاسو وګورئ، همدغه تا اشاره ورته وکړله چې خراسان د کابل د بل، په دې کې خراسانیان ملامت نه دي. په دې کې موږ خپله دغه ځان ته چې پښتون وایي، پښتانه یو، ملامت یو. څه ولې موږ دوی ته دا زمینه مساعده کړه؟ کرزی راغی، کرزی به ښه سړی، د چا به خوښېږي، د چا به نه خوښېږي. دله یې راوستله بون په جلسې کې. هغه قدیر والي د ننګرهار چې د جلسې نه وتل، وایي هېڅ پښتون نه ورکړي. 4 کسو شمالي ډلوارو په افغانستان باندې حکومت وکړو. همدا اوس چې تاسو لاړ شئ د طالبانو حکومت ته، ما ته ټول افغانستان، ټول پښتانه ته زه په یو سترګه ګورم. 40 لوړ پورې چارواکي ځان ته د قندهار په طالبانو په حکومت کې د والیانو نه نیولې، د وزیرانو نه نیولې، د قمندانانو نه نیولې، د جنرالانو نه نیولې. ولې؟ دا خو عدالت دې ته نه وایي. په اسلام کې هم خو د عدالت نشته ده. اوس نو خبره په دې کې ده خادم صاحب چې زما یو وړاندیز ده د همدغې خبري رسنۍ له لارې، د همدغې څاروان پروګرام له لارې نه په ټولو هغه وده شوو پښتنو باندې، هغه چې مړه شوي دي هغه پښتنو باندې، هغه سپږو ورږو باندې چې د څو نظامو کې که شاعران دي، که لیکوالان دي چې د همدغو نظامونو لپاره کار کړی ده، همدغو خلکو د لوی قوم پښتون خاص کړو. غږ د په ټولو پښتنو باندې چې د خدای روی وګورئ، پاڅئ. دا وطن، دا ولس د دغه زندان څخه، د دغه نړیوالو د انحصار څخه وژغورئ. موږ ولې ټرمپ ته مبارکي ورکړو؟ ټرمپ د افغانستان لپاره جنایتکار رئیس جمهور ده، بایدن جنایتکار رئیس جمهور، اوباما جنایتکار رئیس جمهور، بوش، دبلیو بوش، دا ټول جنایتکاران. رونالډ ریګن د فرانسې د استخباراتو رئیس چې هغه وخت کې د دوی مشاور و، هغه دا مشوره ورکړه چې ورته ویل چې افغانستان باندې روسانو تجاوز وکړو، څه وکړو؟ وایي جهاد وکړه. په چا جهاد وکړو؟ هماغه ډلې ټپلې چې په خپله رونالډ ریګن ځان ته راوغوړی، همدغه خلیلزادې ترجمانو. تمام ورځ د پرون په غونډه کې چې په هغې کې ترسره شوله، هغه هېواد، هغه ایالت نوم رانه هېره شول، فلوریدا کې خلیلزاد خبرې کولې، جلالي خبرې کولې. جلالي وزیر د داخله او تاسو د جلالي نه پوښتنه وکړه چې ښاغلی جلالي تا افغانستان لپاره څه کړي دي چې وزیر د داخله. دا اوس چې
واشنگټن ډي سي کې ته دا کور لري د چمن حضوري نه لویه حویلي ده دا تا د کومه نه کړله دا ټول جنایتکارانو دا ډلې ټپلې چې دا هیواد دغه بدبختۍ سره مخامخ کړی ده اوس زما غږ په دې ټولو همدغه د غونډې ټولو قدرمنو مېلمنو دوستان ته چې موږ سره یو ځای هر یو خو ځان ته دوستان لري په دې ټولو باندې غږ وکړي چې یو وارې نه وایي سل مره یو یا سړی بلې و نه ډېر ښه ده چې سړی یو وارې نه ووایي پښتونه راپاڅه دا د فاشیستي مسله نه ده پښتنو په تاریخ کې دا هیواد ساتلی ده پښتنو په تاریخ کې هیڅ قومي مسایل ته لمن نه ده وهلي پښتنو په تاریخ کې هیڅ مذهب ته سپکاوی نه ده کړی پښتنو په تاریخ کې ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې لرلې مګر د هغې ورځې نه چې دغه ډلې ټپلې رامنځته شولې قومي مذهبي لساني ټول مسایل په افغانستان کې منځته راواچول زموږ دغه غونډه باید زموږ دغه ناسته باید نوره هغه زموږ د هغه پښتنو هغه څه لیکنه چې مونږ کړې ده چې دا ټول پښتانه باید سره یو ځای شي مونږ باید هغه کار وکړو تر څو دا وطن دا ولس د دغو نړیوالو جنگي جنایتکارانو بشري جنایتکارانو هغه چا چې په دې هیواد کې ناروا بشري جنایتونه ترسره کړي دي اوس هغه حاکم کېږي تر اوسه پورې دی په چوکۍ کې نه ده ناست سجیه تمام ورځ د ده په ګټه تبلیغ کوي شورای نظار جبهه نجات او جبهه ازادي دا ټول د دوی په ګټه ښکار کوي دا خو ټول ازمایل شوي ډزول شوي کارتوس دي د دوی باندې باور کول د دوی په خبرو باندې اعتماد کول دا خو اوس همدغه ټرمپ میدان هوایي د بګرام ته لاړو ښاغلی غني هم هلته و هلته 3000 نفر نوي سربازان افغانستان ته ولیږل مګر یودم لکه قایمه زاویه 180 درجې تغییر وکړلو او د افغانستان خپل سربازان وباسل د دوی ښې کړنې ماته تاسې وښایي په افغانستان دا نمره بدبختي چې دا نن زموږ ولس سره مخامخ د چا د لاسه ده که د مجاهدینو رهبرانو که د جمهوریت قماندانانو جنرالانو ټول په موټرو کې ګرځي همدا اوس د طالبانو مشران هم هماغه لنګ کروزرونه دي تور موټر دي ښه ډوډۍ خوري اما د سړک په غاړه یو یتیم پرو ده څوک یې پوښتنه هم نه کوي دا نه عمري عدالت ده نه اسلامي عدالت ده نه انساني عدالت ده او نه افغاني عدالت هر څوک چې نن د دغه ولس لپاره د دغه ځان قرباني زه دغه نه قربان شم هر څوک چې دا ولس دغه بدبختۍ نه ژغوري زه دغه نه قربان شم نور څه نه لرم مننه ډېره مننه دادا صاحب تشکر کوم کور دې ودان زه د په اخره کې دغه یوه جمله لرم دغه خلکو سره چې د سلطنت د پادشاهۍ د جمهوریت د رهبریت د لیډرشپ څور د ارزوګانې په زړه کې لري او د هغې دپاره لګې دي څوک د امریکې ته زاري کوي څوک هندوستان ته زاري کوي څوک پاکستان ته زاري کوي هلته زاري کوي بل ته زاري کوي زه یوه خبره دوی ته لرم یوه خبره افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اوسیدونکو یو مشترک کور دی چې په ملي مسایلو کې ځان دپاره خپله لار لري او په خپله ټول په یوه نظریه باندې تر په ډېرو شیانو باندې معتقد او عقیدهمند دي تاسو د افغانستان تاریخ ولولئ د افغانستان په تاریخ کې د دغه ملت د رهبریت دپاره خپل اصول موجود دي خپل قوانین لري خپل قوانین ملي قوانین لري تا که امریکا راولي رئیس جمهور دې کي ملت دې نه مني ته که ته د ملت په اصولو چې را نه شي هېڅوک نه دا ملت عقیدهمند دی په بعضې شیانو باندې د دې نه بغیر تاسو نه شئ کولی هلکه 25 کالو یا د 15 کالو به دې عمر وي او ته د امریکې د سټیج نه لګې چې زه د جبهې نجات دغه یم کوم نجات او ته څوک یې خو ته په دې وطن کې وي که نه ځکه شک مه ګڼه چې ستا دوسیه به خلک راوباسي ستا د اختلاس دوسیه ستا د غلاګانو د رشوتونو دوسیه دا به ټول درپسې راوځي په دې میډیاګانو کې تا د عسکرو غوښه پټه کړې ده د خدای لعنت دې در باندې شي ته څنګه د دې وطن د نجات لپاره راپاڅېږې د عسکرو معاش دې نه دی ورکړی په میاشتو تا په زرهاوو عسکر راجستر کړي دي هلته چې هغه نشته معاشونه ستا کور ته تلي
یو ډېره ښایسته کیسه لرم په دې باب باندې د مهاجرینو د پخواني وزیر په باب زه خپله په هغې کې دخیل وم خو نه کومه دا کیسه ورځ راغله بیا وکړم بابا تاسو دې دا خلک داسې فکر کوي چې دا ملت هم مړون دی دا جهان هم مړون دی دا خلک هم وړاندې دي دا امریکا ورونه خدای په امان خادم صاحب یوه خبره کوم اجازه راکړه یوه خبره ګوره دا ټول هیوادونو لپاره دوه مسایل ډېر مهم دي یو د دغه هیوادونو لپاره خپل ملي مسایل او یو نړیوال مسایل ورته د قدرتو مسایل ورته مهم مونږ په خپله ملت خبره دی وکړه ملت ازادي نه لري دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شول دغه استقلالیت نه درلودلو که دوی استقلالیت درلودلی ملت رایه ورکړې د ملت په وسیله واک ته رسېدلی وای هیڅ کله به د نړیوالو هیوادو دا قدرت نه درلودلو چې په دغه هیواد باندې نظامی یا نور سیاسي یرغلونه کړي وای اوس هغه وخت را رسېدلی ده دا 21مه پیړۍ ده تر 22مې پیړۍ پورې باید افغانستان د دغه ټولو زندانونو دا ټول زندان چې د افغانستان زندان دی ملت ته جوړ کړی باید ځان وژغوري هغه دا ده چې یوازینی قوم چې کولی شي د افغانستان کې ملي وحدت رامنځته کړي هغه پښتون ده ولاکه نه دوستم رامنځته کړي ولاکه نه رباني ډلې ټپلې رامنځته کړي ولاکه نه د مسعود رامنځته کړي تاسې ټوله په خبري رسنۍ کې پورې تمامه ورځ د پښتنو پر وړاندې همدغه د افغانستان د تباهۍ بنسټ ایښودونکی احمدشاه مسعود ویډیو موجوده ده وی نه ویل چې زه هغه کابل غواړم چې دروازه ټک ټک کړم چې څوک راته ونی چې څوک یې اوس ما کې دومره همت نشته ده چې زه اوس د اکثریت ملت په افغانستان کې په ستر قوم پښتون ده راپاتو دا ټول ملت په خپله غېږه کې ونیسو او دغه غله د چپاولګر د دې هیواد نه ورک او نور یرغلګر ته اجازه ورنکو چې زموږ په هیواد کې زموږ په ملت باندې په دغه باندې یرغل وکړي یا سیاسي یا نظامي یو ویډیو د لنډه ویډیو په ټیک ټاک کې یو هلک نشر کړې ده او په دري ژبه لګیا دی هغه وایي چې وایي امی پشتون بیچاره کمبخت و یک دفعه پیش از او میده و عذرگذاری میکنه یک دفعه پیش از او میده و عذرگذاری میکنه بر از او عذرگذاری میکنه که ما برادر هستیم بیاین با هم برادری کنیم و تاسو ورته وایي چې نه ما خراسان میخوایم ما این میخوایم ما او میخوایم بدبختی ده د دې خپله بدبختی ده زه یوه خبره کوم دا خبره د دې معنا ده دا جهان کې بیخي ټولو تجربه کړې ده په هر ضد جهان کې تجربه شوې دا د خلقت قانون دی دا د الله قانون دی حکومتونه د منځه ځي ملتونه په خپل ځای پاتې کېږي موږ د دې ټولو خبرو تجربه کړې ده هېڅ په دې ملت نه کېږي دا د سر په خاطر د جمع بالکل هېڅ شی نه نه ولا پکې خراسان جوړ کړي او نه پکې فدرالیزم راولي او نه پکې حکومت غیر متمرکز راولي او نه بل راولي او نه بل راولي دا استخباراتو خبرې دي د پیسو دپاره خلک کوي تا هلته هغه غولولي هلته پې هغه غولولي دي د دې ځینه ورقه ځي افغانستان له ما رئیس جمهور میشم بس تو رو وزیر داخله مقرر میکنید تاسو اوس غوږ کېدئ هر چا چې موږ په دې پردیو برقدرتو هیوادو پورې تړلي یاستو هغه ملي خیانت ده چې دغه هیواد سره ترسره کړې ده موږ باید نوره په دغه خبرو پسې ونه ګرځو زه رښتیا وایم چې بایدن څه کوي ټرمپ څه کوي او احمدشاه مسعود څه کوي او خراسان څه کوي موږ ته نور د شرم او تعصب ځای ده چې دغه خلکو ته شخصیت ورکو نور باید پښتونه په خپلو پښو ودرېږه نرشه میدان ته راووځه او دا وطن د دغو بدبختۍ څخه وژغوره په خپل ځان متقي شئ د نظام د اصلاح لپاره کار وکړئ د نظامونو د چپه کېدو خبرې نورې پرېږدئ نور د دې وخت نه دی 21مه پیړۍ ده اوس بعضې ډېرې خبرې راځي د اشنایان ملګري باندې همیشه شکایت لري وایي ستا خبرې ډېرېږي یوه کیسه تاسو ته کوم ډېره وړه یوه کیسه په 21مه پیړۍ کې کریم ده صاحب زما دا جمله چې خلاص شي ستا وار دی په 21مه پیړۍ کې زما او ستا په کلو کې چې هغه په شمال کې دی که په جنوب کې دی که په شرق کې دی که په غرب کې دی وړې جنکۍ د حیواناتو په مواد غایطه باندې جنګ وي ټوکرۍ په لاس ورته ودرېدلي وایي دا زما ده هغه وایي نه دا زما ده بدبخته وطنه او بدبخته ملته په 21مه پیړۍ کې ستا په کلو کې دغه ژوند دی ته د کابل په دې جګو جګو بلډینګونو مه غولېږه اوس دې هم دا ژوند
قسم درته خورم چې دا اوس هم د شپې په کوم کور کې سوکړک پیدا شي او د جوارو ډوډۍ چاته پیدا کېږي د الله شکرونه پرې وباسي خدای شکر دی چې تا راته راورسوله دومره محتاجي او احتیاجي ده د قوشتېپې کانال ته مه خوشحالېږه برق بندونه به جوړ شي دا ټول به جوړ شي دا د دې وطن ضرورتونه دي ته په کوم نقشه کې دا ایران دی ته په کوم نقشه کې هستې د پاریس په برجونو لاندې لګېستې ما کل ما داعش هستې او شرمېږې نه داعش د چا دپاره داعش د خپل ورور دپاره خو که ته د پښتنو په سیمه کې مرګونه وکړې د خپل کلي کې باید وکړې چې تا بیا خلک ومني که نه هلته هم ستا مخالفین دي نو ته چاته داعش شوی کریمزی صاحب مهرباني وکړه ما ډېر معذرت غواړم مجلس ډېر زیات داسې احساسات طرف ته لاړې مال چې که د هغې ډاکټر صاحب چېرې اپاینټمنټ لري دا خپرونه بالکل ختمه ده اخري یوه جمله دوه جملې زه د ډاکټر صاحب پښتونیار نه غواړم واورم نور بس موږ ټول ځو خدای په امان ډاکټر صاحب ډېره مننه زه فکر کوم په ډېرو غوره خبرو باندې نورې خبرې زیاتېږي ډېرې غوره خبرې مو وشوې او د کار خبرې مو وشوې د کار خبرې دا دي چې موږ باید افغانستان د افغانانو دپاره وغواړو او دا زموږ حق هم دی چې وغواړو او افغانستان باید د یو خودکفا هېواد په حیث چې واقعا ډېر غنیمتونه دي په افغانستان کې او ډېر ښایسته ملکیتونه دي په افغانستان کې دا ملکیت چې د ملت د نیکمرغۍ دپاره خدای پاک موږ ته راکړی د هغې د حاکمیت دپاره باید مبارزه وشي او کار وشي او خدای پاک د سرلوړي افغانستان دپاره موږ ته همت راکړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانان د دې لوی حرکت او د دې لوی پرمختګ دپاره جوګه شي او خپل هېواد ودان او آباد کړي ډېره مننه تاسې نه او ستاسې د ټولو عزیزانو نه ډاکټر صاحب ډېره مننه کوم د ډاکټر صاحب دغه اخري جملې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه اخري نظریه د ټولو خلکو همدا ده اوس که ستاسو خوښه چې په دې نظریه راټولېږئ او که خراسان جوړوئ نو خدای تاسو ته همت درکړي جوړ کړي په پاریس کې جوړ کړي په لندن کې جوړ کړي خدای توفیق درکړي کامیاب شئ الله مل شه زموږ خپرونه پای ته رسېږي تر بلې مخ هم خیر خدای په امان خدای په امان خدمت